بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یو ماشوم پیدا سو نو مور یې مړه سوله، نو بیا راولاړ سو یو بلې زنانې ته دغه ماشوم ور حواله کول سو. هغه زنانې دغه ماشوم راغټاوی، خپل رضاعي زوی یې وګرځاوی، یعنې شیدې ورکولې. چې کله غټ سو نو بیا هغه نجلۍ ور په نکاح کله چې کومه د ده سره پرتي وله، یعنې د هغې لور وه. نو بیا چې مولیان ورته ویله چې دا جایز نه ده، بیا دی راولاړ سو د هغه نجلۍ کشره خور یې ورکړه. اوس بیا ملایان ورته وایي چې دا صحیح نه ده، د هغه څه اوس اولادونه دي. نو په دې باره کې که څه مسله راکړي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، اول خو رضاعي خور سره واده کول دا قرآن الله حرام کړی دی، ځکه الله جل جلاله فرمایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه. الله فرمایي چې هغه پرتې باندې حرام دي چې کوم ستې رضاعي خوند. اوس دغه خلک په دې ځای کې سهوه سوي دي، دوی دا سوچ کړی دی چې دغه کومې نجلۍ د ده سره د مور شیدې راودلې دي د هغه یې وایه خوره، دا نورې نه دي. نه محترمینو، مسله داسې ده چې کومې زنانې و یو ماشوم ته شیدې ورکړې، ته یې ورکړي، دا د دې رضاعي زوی سو، د دې په اولاد کې شامله سو. د دغه زنانې چې څومره لوڼې دي، که مشره ده که کشره ده، که د ده سره شیدې خوړلې که نه یې خوړلې، دا ټولې پر ده باندې حرامې دي، ځکه دا د دا ټولو نجونو ورور سو، د دې د مور زوی سو، نو خو د ټولو ورور سو. نو دا یوه دانه هم بیا واده ته جایز نه ده. په حواله سره د فتاوی قاضي خان جلد نمبر اول صفحه نمبر 419، دغه رنګه مجمع الانهور جلد نمبر اول صفحه نمبر 315، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 286. نو محترمینو، دا داسې ده لکه د خپل خور سره چې واده کړی وي، نو څوک به دا ووایي چې د خور سره دا ور معلومه سي چې دا زما حقیقي خور ده، او دی بیا وایي چې زما اولادونه دي. دا خبره نه محترمینو، دا قرآن حرامه کړې ده، د ده خور یې ګرځولې ده. دا باید ځله بیل کول سي، ځکه دا نکاح سوې نه ده، دا نکاح باطلې ده. در اوسه داسې په جهالت کې وله، نو د هغه ګناه باندې نسته. دا اولاد چې کوم دي دا به د پلاره سره وي، بل واده دې وله وکړل سي. والسلام.